ختمي دا توم سكرات الموت دا مرق دا زنكدن دا توري دا گزار نگوره زیاد زوروري دا مرق دا زنكدن پا عربان دي سړی دو ټوکړي کوي کنه دا دغې نه زیاته سخت دی دا مرګ دا زنکدن چې د وسپنې په منګز کې د یو سړي نه غوښه را منګز کړي کنه دا دغې نه هم زیاته سخت دی او ستاسو څه خیال دی کله چې ستا په دې بدن کې سزې خوږ شي یو ګوته دې خوږ شي یو اندام دې معمولي غونته کې خوږ شي تا ته څومره تکلیف وي نو څه دې خیال دی چې کله دا روح چې په دې بدن کې دومره وخت تېر کړی دا ترې راښکودی کېږي دا به تکلیف نه دا سخته موږ ټولو ته پرته ده دا ساه وته دا صرف د یو رګ نه نه وځي د یو اندام نه نه وځي د ټول بدن نه به دا ساه وځي دا خو هم څه سخت دی که نه چا تېره کړې ده چا ته پرته ده څوک ورته نږدې دي چا ته لا وخت ډېر الله اعلم اوس دا پته نشته موږ ته چې دا سخته به موږ باندې کله راځي او څومره به وي او زموږ به څه حال وي دا موږ ته پته نشته عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک کې راځي هغه یو پیر دی کعب الاحبار ته وی حدثنا عن الموت د دې مرګ په باره کې چې تاسې لیدلي په کتابونو کې او سره ته معلوم دی هغه راته ووایه هغه ورته وی امیر المؤمنین مرګ داسې دی لکه یو سړی چې غني راوړي یا یو څانګه راوړي او په هغې پورې غني سمې ډېرې او دا د یو سړي په خوله کې وردننه کړي او بیا یې ترې راکاږي او داسې ترې راکاږي چې په زور یو پیر یې ترې راکاږي او هره یوه غنه د ځان سره د جسم نه یو رګ راوباسي دا یو مرګ دی عمر بن خطاب رضی الله عنه به بیا دا خبره کوله وی که چېرته دا ځمکه ټوله د سرو زرو شي که نه نو زه به قربان کم د هغه سختې نه کومه سخته چې د مرګ را روانه ده شداد بن اوس رحمه الله وی د ټولو لویه سخته په مؤمن باندې چې راځي په دنیا کې او په آخرت کې هغه د مرګ دا سخته ده اولنۍ سخته دا وی ډېره لویه سخته ده وی دا په ارې باندې یو سړی اره کول د هغې نه زیاته دا سخته ده او یو سړی په کټوۍ کې خوټ کول ژوندی د هغې نه زیاته سخته ده او که چېرته دا مړي الله ولې اجازت ورکړی وی که نه او دوی راپاڅېدلی وی او موږ ته یې ویلی وی چې د مرګ دا سخته څنګه وي نو دې دنیا والو به د سر د دنیا نه مزه نه وی اخیستی او ځکه بعض اسرائیلي روایتو کې داسې راځي وی عیسی علیه السلام له الله دا معجزه ورکړې وه چې مړي به راژوندي کول د الله په اذن سره نو یو کس یې راژوندی کړو چې هغه د نوح علیه السلام په وخت کې مړ وی چې هغه راپاڅېدو نو هغه تک سپین ویښتې وو او تکه سپینه ږیره وه وی هغه ته تپوس وکړو چې دا څنګه وي دا دې سختې ده راسه دې مرګ چې کومه سخته ده او بیا د قبر نه راپاڅېدو چې کومه سخته ده ډېره له دا ویښته او هر څه سپین کړي دي ته یو لویه سخته ګورې ما تا ته پرته ده او امام حسن بصري رحمه الله یو پیر په یو بیمار پسې ورغی تپوس یې ورکو نو په هغه باندې سکرات راغلي وو د مرګ زنکدنې سټارټ شوی وته یې کتو د هغه دې سختې ته یې کتو کور ته راغی رنګ یې تک زیړ شوی شونډې وچې شوي وې خبرې یې نشوې کولی هغو ته وی روټۍ تیاره ده الله دې په تا رحم وکړي وی علیکم بطعامکم و شرابکم تاسو پوه شئ ستاسو دا خوراکونه دا دې پوه شئ ما خو په الله مې د قسم یو سړی مې ولیدو ساعت یې وته هغه حالات مې د ذهن نه نوځي زه خو تیارې د دغه وخت دپاره کومه چې دغه وخت راته الله اسان کړي هغه ډوډۍ یې پرېښود او موږ خو څومره که موږ ته نصیحتونه کېږي او دغه کېږي ښه په هغه دنیا کې ورننوځو